أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ډیر خوږو د جمعیت علماء اسلام مجاهد صفت د خپل ډیر کریم او انتهایی دل عزیز ملنسار ډیر خوږ ورور د عبدالسلام صاحب شهید نور الله مرقده معتقدینو د هغه ملګرو عزیزانو دې کې شک نشته چې موږ په شهادتونو باندې غم نه کوو ماتم نه کوو شهادت مرګ دا د مؤمن یو ارزو ده او تمنا ده امه عزتمندو مونږ کرن خفایو د خپل ورور په فراق او جدای باندې شهادت زوم غواړم او الله نه دا سوال کوم چې خدای موږ ته شهادت راکړي د شهادت مرګ د محمد رسول الله تمنا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي لوددت رسول الله خپل باندې وې دا زه پسند کوم ځان دا زه غواړم چې زه الله په لار کې شهید شم ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل د شهادت عمر رسول الله نه مړی او بار بار دا تمنا او ارزو چې زه یو ځل هم نو بار بار د الله په لار کې شهید شم او دا مې یو جان دا که زما په لګونو ځانونه هم دارنګ د هر مسلمان چې الله د دین په سر بلندې د پر قربان شي د مولانا عبدالسلام سے د عظیم سالار امه عزتمندو ذاتی دشمنی نه وچا سره دا د نظریاتی دشمنی په نتیجه کې خپل عظیم مقصد حاصل کړ او د جمعیت هر کارکن او د جمعیت هر وفادار هغه داسې موت باندې فخر کوي امه عزتمندو زموږ اعمال کمزوري دي او چې کوم داسې مشکل را پیش د هغې په نتیجه کې شهید خو نه مري ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شهید نه مري عبدالسلام مړ نه دی عبدالسلام ژوندی دی ولا تقولوا لوی مور پوهېږه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا خو مړه نه دي مرګ دې ته وایي بل احیاء لا دا ژوندي دي ها د دې په ژوند باندې تا ما نه پوهېږو ځان ته خبره ده الله تعالی دې شهادت د ټول جماعت له طرفه قبول کړي د ملک او د وطن د امن لپاره د دې وطن کې د اسلام د سر بلندۍ لپاره
په دې ټول خطې کې د اسلام د سربلندۍ لپاره الله د دوی قبولي نن یې عزت مند عالمي اسټابلیشمنت بین الاقوامي اسټابلیشمنت امریکا زما ته د دې غرنه اخوا پرته ده او هغه دا نه وایي چې دا وطن کې امن راشي ټول امت مسلمه د دې ظالم د لاس نه هغه په زلزل ده پریشان ده ټول امت مسلمه چې نن پریشان ده نن يهوديت او صهيوني لابي په ټولې دنیا کې د ظلم چم پنجې هغه خکړې دي داغه سرپرستی امریکا کوي نن بیت المقدس چې چا د ظلم په چمبو کې گرفتار ده نن امت مسلمه چې ټول پریشان ده نن چې افغانستان کې وینه توي او د څومره قانونونو چې ما د کمایل پټي چې دا د بدامنۍ شکار ده او دا هغو د جنټانو د بوډاګانو هغو د جنټانو دلته په دې وطن کې هم تسلط کوي او زه خپل وطن سکیورټي ادارو ته وایم چې تاسو خلیو د دې وطن ټکواني تاسو دې وطن ته عمل کول زه به په خپلو وینو عمل وکړم ای د غلو بچو د باندې ټول بجټ تاسو کړو ته به ته عمل نشې کولی ته د کوم راز ته وایې زما د دې وطن سکیورټي ایجنسو د امن نه تاسو مطمئن یې تاسو ټول وینو وایم تاسو کوم د دې غلو نه مطمئن یې د دې ټکوانو نه مطمئن یې دا زما اول شهید دی دا زما اول شهید دی دا زما اول شهید دی په اجار باندې او د دې سلسله ختمېدونکې ده زه خو یې نه وینم دوی خو ناست دي په ارام باندې دوی خو خوندونه اخلي عام غریب سپایي به کله مړ شي د هغې د ده څه پروا دی جرنیل ته څه پته ده چې یو ماشوم څنګه لویږي د دې د وینو ته ذمه دار یې د دې سکیورټي ته ذمه دار یې چې کله دی زخمي شو درې نیمې ګنټې خو په ټلیفون نه اوچتې ته به ما ته امن راکړې د امن په نام د دې وطن باندې قابض یې قابض تا د دې وطن ټولې سکیورټي ادارې مفلوج یې ګرځولې دي د پولیس دلته څه حیثیت ده د لیوي دلته څه حیثیت ده د خاصدار دلته څه حیثیت ده عزتمندو دې وطن ته دوی امن نه ورکوي که دوی امن ورکولی سبا ته به امن راشي پای کېږي دا بدامني څوک پیدا کوي دا غره دلته څوک ساتي دا ډاکوان دلته څوک ساتي د دې وطن قاتلان څوک ساتي دې وطن کې قاتلان ته ساتي د وطن دشمن دی د اسلام دشمن دی زما د خو وطن پاکستان دشمن من مزید دا ډرانې نشو برداشت کولی مزید زموږ په سترګو کې خاورې ما دوړې ما شوه ما عزتمندو زه به تر څو د خپل لاشونه اوچتوم د څومره علماو لاشونه ما اوچت کړه چې یو ځای ته یو مقام ته زما یو عالم ورشي ما عزتمندو چې د هغه په خولې په وینا باندې قومونه اوچتېږي بیا په اسانه باندې شهید کېږي زه د دې وطن قاتل څوک وګڼم د دې وطن نن چې څوک ځان ته سلیکټډ قرآنان دي هم دوی به دا خبره کوله چې کله ده کوم قاتل نه معلوم د هغې مجرم په ریاست دي د هغې قتل قاتل به څوک دي نو د عبدالسلام قاتل څوک دي ریاست قاتل دی ما ته د ریاست قاتل پیدا کړو سزا دی او چې تر څو یې سزا نه ورکړې او قاتل یې نه معلوم زما قاتل دی زه په هر میدان او زما هر ورکر به دا وایي ځکه زه د خپلې وینې تحفظ نه وینم زه نن د ځان نه وینم زه د عبدالرشید نه وینم زه نن د مولانا مفتی اجاز نه وینم زه د مولانا لایق نه وینم زه د احمد سعید نه وینم زه د مفتی فضل غفور ما عزتمندو امن دلته نه وینم زه د مولانا عارف نه وینم ما سره چې څومره علما ناست دي په دې محفل کې ناست دي د دې د ژوند تحفظ ما ته به څوک راکوي چې څوک د دې وطن اربونو کربونو بجټ خوري ما ذمه دار دی او که نه دی تش پاتا ما عزتمندو وایي لاړ شه وطن پرېږده نو ته کوم مرض ته وایې چې عبدالسلام ته وایي چې کراچۍ ته لاړ شه ای ورو ما ته ویلي دي د
عبدالرشید صاحب تو ناشتی دا ذمہدار ملګری ناشتی تو ټولو ته ترک دي او دوی څوک دی زما کمانډر ټوټي زما ډیش ورته مثلا زما ډي پی اور دی ته وطن پرېږده نو چې زه وته ته وطن بیا پرېږده ته وطن پرېږده ته وطن پرېږده دې وطن ته به امن دا خلک پخپله ورکوي خو ته خو چې دې وطن دا کو نشي سنبالولی غل قاتل یې نشي سنبالولی تا ته بیا د دې مقدسې اردې اغوستلو تا ته هېچا حاصل نه ده دا ریاست اردی تا ته چې کومه میلاو ده دا زما د ټکس په نتیجه کې ده دا زما د وطن د غریبانانو مزدورانو د خورو ادبیانو په نتیجه کې ټکس میلاویږي تا ته ټوپک مادر ده تا ته ټینک مادر ده تا ته جاز مادر ده تا ته اردی مادر ده چې ته ما ته ضمانت ده د ما د وینو نشو راکولی بیا ته لاس پورته بیا به ته نه یې ذمه دار ته لاس پورته کړه ته صرف دې دپاره چې ته په جازو کې به زیات ته به خپل خوندونه اخلي او ته به په پړپوف ګاډو کې ګرځې او ما ته به وایې چې ته علاقه پرېږده تا دلته امن نشته بھائی ستوندو چې ما ته امن نشي راکولی بیا دې وطن ته امن ده ته همداس په کار شه بیا به زه د دې وطن حفاظت خپله کوم دا زما وطن دی دا پاکستان زما دا زما وطن دی دا به زه جوړوم ته ماته چې کله ته امن ما ته نشي راکولی ما ته احساس نه دی راکوی چې دې وطن ته زه امن نشم ورکولی نو د دې وطن خلک په امن دی له چا نه غواړي تو احساس محرومی پیدا کیا اچھا کل دنیا کی بالکل تقسیمی احساس محرومی پر نتیجہ کی تقسیمی گی زخبر پاکستان تقسیم اول نغوارم تاسو پاکستان تقسیم اول غوارے دا ظالمان تقسیمی دی دلوئی عظیم تر پختورستان دی جوڑ سی سو کوئی سندو دیش دی اور سو کوئی زانتا بلوچستان با جوڑے گی من وی یو پاکستان بی زانتا قبائلستان سبق بوارم یادو ساتا تو قطعا صدا بل پاکستان جوڑولو قائل نیم لکا سنگی چی تا بنگلادیش جدا کر تا بنگلادیش نمانا جدا کر تو سما وطن جدا کر ماتا والغالے تو بل امریکی پا پالسے باندے عمل پیرائے مجھے دا امریکی پالسے منولو تا تیار ہے نہیں ماں استاد پلان نکل انگریز نے دا وطن آزاد کرے دا زبد اخبر وطن آزادی برقرار آساسا ہم خوخر انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پر امن آئینی جدو جہد باندی یقین ساکی لیکن زمان مقبل رو روئے زمان سینے بخط کنی سی تا گولے بخط کسی دا یاد ہو اتاب بمونے بخط کسی زمان سینے بخط کنی انشاءاللہ دا وطن بزمان نہیں دا علاقہ بزمانی پدے کے با امن را دلوی اور زمان کا پوین را دلوی وہ زمان وطن مستقبل بچو تو امن حاصلے گی انشاءاللہ زد عبدالسلام روح تو سلام پیش کر زد دولوی ارے کتری تو سلام پیش کر تکتا زدیو بہترین سلام محروم اللہ دے دین دے حفاظت وعدہ کرے گا چکر عبدالسلام نے دنیا میں تبرن لیتا رہا مفتی جان سے تبیوی کہ اللہ بقل عبدالسلام ضرور پیدا کرے چکل عبدالسلام نے دنیا میں رخصتی کی اللہ بقل دین حفاظت تپارا نور عبدالسلامان پیدا کری یاد ساتا اور دا مشن تکمیل بکئی انشاءاللہ دا مشن تکمیل لپارا بطول تر مرگ جدو جہد جو کرنے بکئی انشاءاللہ پدی وطن کے بل اسلام دا سر برندے دا لا الہ الا اللہ دا سر برندے دا پارا تر مرگ جدو جہد جو کرنے بکئی قول بکئی انشاءاللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا برگ جندہ با ادرو کرنے با ادرو قرو بھی ادرو تو قبرو بھی ادرو انشاءاللہ زمان قابل آباد رسول اللہ پہ جنڈی کی جی ستا پسترگو کی بدا ازرائی کو زبا امائی سکندو ستا پسترگو کی نور ٹکے جوڑے گوڑے انشاءاللہ زر پاخر تخبل عزیز عبدالسلام شہید کا شہادت سلام پیش کون خراج تحصیل پیش کون اور بلا شک بہترین زندگی بہترین موت تحصیل سے اللہ نے تالی شہادت برکت دی جمعی
نبی اکرم اسلام دا گلزار نور سر سبز و شاداب وګرځي او الله تعالی دې پاکستان کې هم او په دې افغانستان کې هم د اسلام بل بالکی او د امریکای او د ایجنټان دې خدای تباہ او برباد کړي او الله تعالی دې د سهولي بلاد تمام ایجنټان برباد کړي مې څنګه نو دشمن امریکا دا او د ایجنټان دي او چې د هغه د ایجنټي څوک کردار ادا کوي هغه ته قبول نه ده امون ته قبول نه ده او تر مرګ په خپل نظریه باندې ولاړ فهم ان شاء الله او د پیغمبر جنډه په ورونو درو خپل قبرونو به او په خپل ځکانونو به درو او د پیغمبر جنډه سره وفاداری کوو فهم ان شاء الله الله خوشحال کامیاب لرا او الله تعالی دې موږ شهید درجات نور بلند کی کہ امت سب شهیدان دي الله دې ابو درجات بلند کی یزيد والدین سره یدوه سره یدا عزیزان سره تمام متقین سره خپل ټول ملګرو ته زه پیغام د دې ورکوم چې صبر دامن کلک ونیسئ او صبر ان شاء الله ولذي دیوا دا اخر کې خوږی اگر چې اول کې ترخی نو دغه لپاره نور هم دعاګانې غواړو او الله تعالی دې د درجات